بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ مسورت ته. تېره ورځ مو ډیزاین یې پای ته ورسولو. نن دغه انزرټ نن راځو ډیزاین ور دلته به راسو څه لیکنه به وکړو. مثلا راسم نه پاراګراف لیکنه به وکړم. انزرټ کې به راسو یو شیپ به راوړو. دا شیپ مو راوړو. په دې کې په ډیزاین کې اول ورو تیمز چې د دواړو لپاره هم د شیپ لپاره دي هم د خط لپاره. تاسو به راسئ په دې تیمز کې یو ډول انتخاب کړئ. مثلا زه راځم په دې کې دا تیم انتخاب دې سره شیپ هم تغیر کړئ، لیکنه دواړه دا دې لپاره تیمز دي. سټایل خو داسې یوازې لیکنې لپاره نه صحیح تیم د دواړو لپاره هم د لیکنې لپاره هم د خط لپاره د شیپ لپاره. ولې دې لیکنه دې شیپ سره بیا دا لیکنه دا ډول هر ډول چې انتخاب کړئ اوس اوکې نو چې لیکنه کې به دا ډول شیپ راوړئ په دا ډول په دې کې بیا چار ډول انتخاب کې باقي نور ډولونه تاسو درکې وګورئ. ډاکومنټ فارمیټینګ کوم ډول انتخاب دا به د لیکنې لپاره په دا ډول باندې په دا ډول چې اوس ته کله مثلا زه راځم د ویډیو دا راځم یو دغه عنوان ته راچوم هیډینګ ګورئ ټول شان یې تغیر کړی هیډینګ په داسې ډول راځو ډیزاین ته. دا تیمزونه کولی شئ چې ریسیټ تیم فرام ټمپلیټ دا بیرته عادي حالت ته راوستل په دې ډول باندې او بل کولی شئ دا د انټرنټ څخه هم راواخلئ براو پار تیمز دا چې به څنګه کوئ ډاونلوډوئ بیا وروسته به ورته راځي د دې لارې هغه تیم ورته انتخابوئ او سیو کرنټ تیم دا اوسنی تیم چې شکول ثبتول. مثلا زه رالم دا تیم انتخاب دا تیم غواړم چې ثبت یې کړم راپسې سیو کرنټ تیم چیرې ډیسکټاپ باندې یو خوا خپل ځای هم لري صحیح دی په سی ډرایو کې ثبتېږي بل ځای هم ثبتولی شي. اوس راځم کنټرول ان راځم لیکنه کوم. اوس هغه تیم غواړم چې دلته راسي یو شی به هم راوړم. دلته خو تیمز ډېر دي مثلا ته ثبته یې بل ډول تیم دلته چې د کلیک وکړې راپسې براوز پر تیم د دې لارې به ورته انتخاب کړي چیرې دی تیم په ډیسکټاپ باندې دا تیم 1 په نوم ګوره هغه تیم بیرته راغلی دې لارې کولی شي. بل دا نور د تیمز ډولونه چې په دې ډول یې کولی شي دا هم کولی شي دې راته راغلی بل څه یوازې نیو سټایل سیټ د نیو سټایل په ډول ثبتول خپل جلا ډاکومنټ کې ثبتېږي. د هغه څخه وروسته کلرز دا بیا رنګونه د رنګونو په دواړو کې تغیر راولي د دغه عنوان او د دې شیپ رنګ په کوم ډول غواړئ دلته چې مې کلیک وکړم دا د هغه رنګونه دي کاسټوم او دا د پیس جوړ شوي دي بلو رنګ په دې شکل یا په دې شکل مثلا نور رنګونه دا رنګ کاسټومایز کلر په دې ډول ګرځي خپل په خوښه رنګ ته جوړ ګور دا ډولونه دي دغه د عنوانو په شکل باندې بیکګراوند په کوم شکل راسي مثلا بیکګراوند په دا شکل راولي او بل خط څنګه شکل خط دا شکل ونیسته هغه ډول راځي. دریم رنګ دی کوم ډول غواړئ په دا ډول باندې دغسې دا بل بیکګراوند رنګ په دا شکل او بل هایپر لینک. اوس ګورئ تاسو کله لینک ولیکئ هغه دا شکل چې کلیک پر وکړئ بیا دا شکل کولی شئ دا هم جوړ کړئ چې د کلیک وکړئ هم چې کله ما لینک ولیکئ دا شکل لري چې کله مې کلیک پر وکړئ بارې دې داسې شکل ته او اوس به داسې شي کړئ سی واضح به کړئ د کاسټوم پایپونه. اوس دا تیم چیر شو ثبت شو هغه تیم ورته اپلای شو. اوس دلته زه کلیک کوم راځم یو لینک جوړوم یو لینک لیکم مثلا www.google.com چې انټر ووایه سور رنګ لري نه چې کله کلیک پر وکړئ پر ده باندې بېرته زرغون رنګ ته وایي ګورئ پالوډ یعنې چې کلیک پر سره راوړئ زرغون رنګ. د هغه څخه وروسته لرو فونټس دا بیا د خط لپاره فونټونه دلته چې کلیک وکړئ ګور دا تیم څنګه کېږي دا تیم لیکنې ته راځي چې کله کلیک وکړئ ټول لیکنې باندې تاثیر اچوي هلته خو سټایل چې موږ وکړو لیکنه به مو انتخابوله لیکنه زموږ په خوښه وه سټایل به موږ وکړو دلته بیا دا فونټونه چې د ټول خط لپاره راځي لیکنه انتخابېدل نه غواړي چې کلیک وکړم مثلا زه راځم بل فونټ انتخابوم دا ډول ونیسئ هغه دواړو ته عنوان چلا او نو لیکنه چلا. بل کاسټومایز فونټ دې کې کولی شئ خپل په خوښه جوړ کړئ. لیتن ټکسټ د انګلیسي لپاره کامپلیکس سکرپټ دا بیا د چیز لپاره پښتو لپاره دی. اول هیډینګ فونټ د انګلیسي عنوان په کوم ډول راځي که چیرې تاسو لیکلی ته مثلا راځي دا ډول ورته انتخابوئ او د لاندې خط په کوم ډول راځي هغه دپاره دا خط انتخابوئ ونیسئ
او پښتو عنوان په کوم ډول راسي پښتو عنوان په دا ډول راسي سرنامه بل انور لیکنه چې هغه په دا ډول راسي ونیسه دا د کاستوم وان پنامه نو مې تاسو خپل خوښ اوس عنوان په غشن کړل کنه پښتو چې کله لیکنه کوي دلته زه راځم چې پښتو ته واړو دا لیکنه مو کړل راځم دا په داسې کړه دا عنوان ته راځم هډینګ ته راسي هډینګ وان ګور هغه فونټ ته راځي کنه نور لیکنه چې دا به بل شي راځو ډیزاین نیوته داغه خورست له پاراګراف سپیسینګ دا د پاراګراف ترمنځ چې فاصله دلته راسي نو سپیس فاصله استکی دا ټول ولن په دا ډول راسي ډیر آزاد دا اوپن په داسې شکل سره ریلیز ډبل یا ډبل او داغه خورست له کاستوم پاراګراف سپیسینګ دلار بیا کول څه خپل خوښ انتخاب دا فونټ د انګلیسي لپاره کوم فونټ انتخاب سونه سایز دا ټول ماغه اپشن تاسو مخکې ویل سره د پاراګراف اپشن کې سونه فاصله مخکې سونه ورسته ګوره د چپات راځه سونه فاصله د راسته راځه سونه فاصله خاص اول لیکته مر کولای دا ټول ماغه اپشن سره هغه شکل راځي داغه څورسته لرو افیکټس دا افیکټس د شیپ لپاره دي په شیپ باندې لږ افیکټ اچول کله راسه ان لږ تاثیر باندې کېدل کلیک وکړئ دا شکل اشاوخوا بارډر ویني لږ تاثیر باندې دا د شیپ لپاره افیکټس دا شکل څه دا شکل بل روس سیټ از ډیفالت ګورته تاسو کله فونټ انتخاب کړئ رنگ مو انتخاب کړئ دغه په فونټ په هوم کې کوم کارونه کړی هغه ټول په ډیفالت ډول ثبتول په ډیفالت ډول تاسو کله سات به تاسو کله ورډ کلاس کې دا فونټ ورته اپلای یعنی موږ تاسو لیکنه کو ټول وخت په فونټ باندې یو فونټ نه کارو فونټونو ته تغیر وکړو نو هغه باید په ساده شکل کې ورسته کول شي فونټ ورکړي کله چې کې فونټ ورته انتخاب هغه باید د تاسو انتخاب کې رنگ مو انتخاب کړئ چې لپاره دا سیټ از ډیفالت کې چې کله سیټ از ډیفالت کې اسم کول به چیرې وخت تاسو نو دا خلاص کې ډاکومنت هغه براسي ګوره دې سیټینګ ویل بی اپلایډ ټو آل نیو بلینک ډاکومنټس ټول نیو خالي ډاکومنټونه درځي بل ورو واټر مارک کته سیلدلې چې مثلا د نوٹ په تر دې خط لاندې خام لیکلي یو سنټر خپل نوم لیکلی مثلا لیکوال خپل نوم لیکلی بل شي د لاندې نور کړی ټاپای راوستلی هغه د دې لارې کول څه خام راوستلی راوس واټر مارک باندې کلیک وکړئ یو خدای واټر مارکونه چې د لیست ګور ډو ناٹ کاپی یعنی مې کاپی کړ لاندې وینسته دا په چاپ کې لږ تیز راځي تر دې لږ چې معلومیږي دا دلته په واټر مارک زموږ سره ځینې دغه سته واټر مارکونه دا د دې څخه مې استفاده کولی شي خپل په خوښه لیکنه ورته دا ټول ډرافټ سمپل سره ارجنټ مهم او مور واټر مارکس فرام اپیسټ کولی شي انلاین نه واخلي فونټونه واټر مارکونه او دا واټر مارک استکول بل واټر مارک استکول اوس راځو کاستوم واټر مارک خپل په خوښه واټر مارک جوړو کاستوم واټر مارک یو خو نو واټر مارک چې واټر مارک نه لري په دوه ډول جوړ شي یو د عکس او بل د ټکس کوم عکس راوړی پکچر واټر مارک به انتخاب کړئ راوځي سلیکټ پکچر ورک اپلاین انټرنیټ موجود او د انټرنیټ څخه راځي او اوس راځم مثلا دلته براس یو عکس انتخاب مثلا د عکس مې راوستي اوس نو د عکس کوم ډول راځي سایز یا ټو راځي 1500 راځي 200 راځي 100 راځي اټو اتومات د عکس د چش کې په صفحه کې منظم یو ګره شاته رالی لاندې په دا شکل باندې کې سایز ټول انتخاب مثلا یو نیم سل دراسي اپلای به چر څومره راتلی دی ورته ګوري ریزولوشن زیات صفحه یا ډیر نسی که څومره ټول صفحه ونه شاوخوا ته ویني چې کله چاپیږي بیا لږ تیز راځي که ته وایې دا عکس تیز راځي دی هم روښانه ښکاري بیا به راسي دا واشه وکړئ اپلای څومره تیز څومره په دا شکل او بل لرو ټکس واټر مارک د دې لپاره به کول چې خپل په خوښه لیکنه وکړي کچېرې د دغه پونټو څخه مې د واټر مارکو څخه مې استفاده کول دا په انګلیسي کې دی هلته چې ودلته هم او بل لرو مثلا په پښتو کې کار پښتو چې د انتخاب پښتو کې بیا ځینې واټر مارکونه شته اصلي شخصي دا نقل سره هر څومره چې ژر ممکن وي مه کوئ نقل دا هم کولی شئ چې ورکړئ خپل
خوښ ورته لیکې دلته به راسي که پښتو کې انګلیسي هغه به ورته انتخاب کړي مثلا زه لیکم نوم لیکم دا به انګلیسي وکړو دا به اپلای کولی محمد اوس لاندې رالی که نه رالی اوس نو دې لپاره کوم فونټ انتخابوي دا فونټ دی هر فونټ چې مو انتخابوي سایز یې څومره راسي اټو دی په دا صفحه کې منظمې اوس که ته لیکنه زیاته کې تر کونجې پورې چې رسېږي دی منظمې سایز ورته راکوچنی کړي او که دلته یو سایز ورته انتخاب بیا که زیات شول بیا صفحې وځي یا که کوچني شو اوس وګوره دا څومره کوچني شو که اټو انتخاب کړي اټو یې سي دغه دی اتومات راولي که لیکنه زیاته او بیا کوچني کړي که لږ بیا غټې سایز بل کم رنګ ورکوي اوس که داسې خړ رنګ لري ور دا شکل دلته به راسي کلر زه غواړم چې داسې رنګ ورکړي دا به اپلای کړي هغه رنګ راغلی اوس دا چې دی خام راغلی دی غواړي چې د دې تیز راولي دا چې بیا اوس په چاپ کې راځي لږ تر دغه رنګ تیز راځي دلته راغلی دی چې په چاپ کې وګورئ داسې معلومېږي که د دې هم غواړي چې رنګ یې ورته تیز کړي بیا به راسي واټر مارک کاسټوم واټر مارک دغه سیمي ترانسپیرنټ به ایسته کوي اوس وګورئ کنټرول پی تر دې به هم زیات راسي رنګ دا شکل و بیا به ښه نور تور به ګډېږي کاسټوم واټر مارک دا نو اوس په کوم ډول دی په ټریانګل ډول باندې دی که غواړئ هورزنټل یې کړئ په اوپک ډول باندې اپلای کړئ بیا په اوپک ډول دا ډول غواړئ که په اړه خو موږ ډېر استفاده کوو د دغه ډول اوس نو څنګه کولی شو خپل په خوښه واټر مارک جوړ کړو صحیح دی دلته خو تاسو نشئ کولی مثلا دغه لیکنې ساده رنګ ورکولی شي فونټ انتخابولی شي بل کوم واټر مارک تاسو نشئ جوړولی صحیح دی نو تاسو که خپل په خوښه واټر مارک غواړئ چې جوړه کړئ د هغه دپاره به راسئ کنټرول ان اوس دلته به راسئ په یوه صفحه کې به هر شی چې که تاسو ټکس باکس و شیپ و بل شی مو ډیزاین وي صحیح دی په ساده صفحه کې به ډیزاین وي اوس به څنګه وکړئ رابسئ په ټکس باکس کې به لیکنه وکړئ دلته به راسو ټکس باکس مثلا زه دلته لیکم محمد شاه انګلیش and computer learning course دا چې کله ورته ورکړله دا به هم ورته ورکړو اوس به راسي دا به ډیزاین کې لږ به د صفحې اندازه داسې کمه کوي چې تاسو ته ټوله صفحه معلوم شي دا لیکنه به داسې وګرځوو ټکس باکس به اندازه به هم ورته غټه کوي دلته به کلیک وکړئ راوځي ټکس باکس پر دې ځای پورې هر رقم چې تاسو شوی دا لیکنه کنټرول ا کنټرول لږ بیا سایز ورته غټ کړئ اوس به وګورو لږ به دا اندازه نوره هم غټ کړو ټکس باکس ګورئ په دا شکل چې راسي اوس به څنګه وکړئ اوس نو تاسو هر فونټ چې تاسو ورته انتخابوئ دا ټکس افیکټس نه دي مثلا داسې فونټ هلته داسې فونټ نشو ورکولی داسې سټایل دلته ورکولی دا سټایل چې ورکوئ مثلا راځئ بارډر ورته ورکوئ هلته کلیک وکړه دا شکل انتخابوم بارډر به بل رنګ انتخاب کړو چې معلوم شي دا شکل دا مو د چې ته ورکړئ هغه مو د ټکس باکس بارډر ورکړئ د خط دپاره بارډر وګورئ اوس تیز دی یعنې ډېر دی هغه اندازه دا به ورته کم دا لیکنه اصلا زیاته ده چې زیاته بیا برابر نه معلومېږي سایز یې لږ غټ اوس به څه مو وکړئ دغه پلین به ایسته کړئ ټکس باکس دا به هم ایسته کړئ بل به دغه ټکس باکس دی خپله سپین رنګ لري صحیح دی دا به هم ایسته کړئ شیپ فیل ته به راسي نور فیل اوس به دلته کلیک وکړئ دلته به کنټرول ای وایي چې دا ټول انتخاب شي بل شی به نه وي په یوه صفحه کې اوس به راسي انسرټ نه ډیزاین دا به سي واټر مارک دا به سي سلیکشن ټو واټر مارک به لري کولی شئ په هر شی چې مو جوړ کړي په دا شکل باندې دغه نه د واټر مارک تاسو جوړ کړئ دا به ثبت کړئ کمپیوټر کې باید سره یې براوز ته به راسو دا به نور دا کلوزوم
دلته غواړم چې هغه واټر مارک کړم واټر مارک باندې به کلیک وکړئ رابسي پای ته دا کلیک پر وکړئ هغه واټر مارک کړل هغه ډیزاین ورشي شمول کړو شیپ هم راخیستلی شي بس صرف یې ثبت کړئ هلته راځي دلته موږ ساده ډیزاین ورکولی شي داسې بیا کولی شي چې وکړو د هغه څخه وروسته لرو فیچ کلر دا څپې ته رنګ ورکول دې څپې ته غواړم چې رنګ ورکړم څنګه رنګ وکړی داسې رنګ هغه رنګ راغلی هر رنګ چې موږ ورکوي دلته کلیک وکړئ هغه رنګ اوس نو دا رنګ که تاسې کلیک وکړئ دغه رنګ چې موږ دلته ورکوو دا په چاپ کې نه راځي مثلا دا رنګ انتخاب کړئ کنټرول پی تاسې به دا ځینې کتابونه لیدلي چې دا ورکې یې رنګای نه چاپ شوي کنټرول پی چې کله مو دا په چاپ کې شته نشته نو دې لپاره به څنګه وکړئ رابسئ اپشن ته دلته به راسئ اډوانس کروپینګ برخې ته به راسئ ډسپلی ته به راسئ دلته به راسئ پرنټ بیکګراوند کلر اینډ ایمیج دا برخې مې انتخاب کړئ اوس پرې وکړئ اوس به کنټرول پی ووایئ دا په چاپ کې هم راسي صحیح شو بیا په چاپ هر رنګ چې مو ورته